علیکم. نننۍ موضوع ده په افغانستان کې د جګړې کیمیاوي پاتې شونې او په روغتیا یې اغېزې. لیکنه نګین کارګر کړې او وړاندې کوم یې زه سفیلا محمودي. کله چې د ناټو ټلوالي ځواکونه په افغانستان کې د تلپاتې خپلواکۍ په نامه په کال 2001 څخه تر 2002 پورې پراخه هوایي بریدونه وکړل، نو له هغې وروسته برټانیې څېړونکو د پروفیسور آصف دورکویچ په مشرۍ وغوښتل چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د وسلو د استعمال د مستقیمې اغېزې په خاصه توګه د یورانیمو د کارونې طبي څېړنه وکړي. د ساینسي څېړنو دوه نورې ډلې چې د 2002 میلادي کال د مې میاشت کې د ننګرهار مرکز جلال آباد ته ورسېدې، د انسانانو او خاورو نمونې یې برټانیې ته راوړلې. نوموړو چې د هېواد په ختیځ کې د جګړې په جریان کې صحافي مطالعات ترسره کړل، غوښتل یې چې په عامو ولسي وګړو کې په وجود کې د یورانیمو کچه معاینه کړي. په 1909 میلادي کال کې دورکویچ هم له خپلو همکارانو سره یو ځای د یورانیمو د تحقیقاتو طبي مرکز د یو خپلواک سازمان په توګه تاسیس کړ چې هدف یې د یورانیمو ټرانسورونیمي عناصرو د اغېز علمي او طبي څېړنې وې. دغه سازمان د څو خیریه بنسټونو په مرسته تمویل کېده. د هغو کسانو چې خپل خپلوان یې له جګړې وروسته ناروغان، زخمیان او یا هم وژل شوي دي، د هغو څېړنې وګړي په افغانستان کې د صحافي مطالعاتو د پایلو د معلومولو لپاره په 2002 میلادي کال کې د مې په میاشت کې د یورانیمو د طبي څېړنو مرکز افغانستان ته د ځایي او اوسیدونکو او د داخلي بې ځایه شوو خلکو سره د مرکو او معاینو لپاره صحافي ډله ولېږله. د دغه سازمان صحافي ټیم لومړی د هغه سلګونه خلکو په تشخیص پیل وکړ چې له ناروغیو سره مخ وو او د کلینیکي ښودنو پر اساس د راډیو اکټیفو وړانګو او موادو له کبله یې سختي ګاللې دي. د دوی د ناروغیو علامې ښکاره کړه چې د یاد احتمال د څېړنې په موخه چې نښې یې د اتومي وړانګو له کبله معلومېدلې په هغه ځایونو کې چې د یورانیمو د طبي څېړنو نوموړی مرکز ټیم د پیشتاب او خاورو نمونې راټولې کړې او په انګلستان کې د څېړنو خپلواک لابراتوار ته ولېږدولې. د یورانیمو د طبي څېړنو مرکز ټیم د دغه څېړنو له مخې داسې ملکي افغانان وموندل چې په لومړیو اونیو کې په سلهاوو داسې عام ولسي وګړي معاینه کړل چې د استعمال شوي وسلې له کبله او د یورانیمو د ککړتیا له کبله ناروغان وو. دغه معاینې هغه وخت ترسره شوې چې د زهري وړانګو شدید نښې پکې لیدل کېدې. د یورانیمو د ککړتیا د اوږدمهاله نښو په شمول په نویو زېږېدلو ماشومانو کې هم د زېږون ستونزې په ارثي توګه بل لوی ګواښ و چې په دې څېړنو کې دا را برسېره شوه. همدارنګه د تبې، ګنګسیت، د عضلاتو درد، سالنډي، عصبي اختلال او د دوی په وینو کې د یورانیمو کچه په سلګونو مرتبه لوړه وه. په 2002 میلادي کال کې داسې څېړنې د جلال آباد او کابل، یکتوت او احدخیلو بېمهرو سیمو کې ترسره شوي دي چې دغه څېړونکي د یورانیمو د یوې بېسارې کچې له امله چې 400 څخه تر 2000 پورې لوړه وه حیران پاتې وو. بهرني ځواکونو په افغانستان کې سپین فاسفورس هم کارولي چې ښکاره بېلګې یې په فراه او کاپیسا کې لیدل شوي. له دې امله د افغانستان ځینې برخې د ژوند کولو وړ نه دي او دا ستونزه ډېره حیاتي ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ له جګړې څه باندې 9 کاله تېرېږي چې تر ګردو لوی زیان یې افغان ولس ته اوښتی دی. یو افغان ډاکټر وایي د دوی د څېړنو له مخې بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ځواکونو په افغانستان کې د یورانیمو لرونکي بمونه او نورې منع شوي وسلې استعمال کړي دي. بهرني ځواکونو په افغانستان کې هغه وسلې او بمونه استعمال کړي چې یو ډاکټر وویل چې دغه وسلې چې له یورانیمو څخه جوړې شوي دي د استعمال په وخت کې لومړی اور اخلي او تر هغه سوځېږي چې خپل هدف ته ورسېږي او له هغه وروسته چاودنه کوي. هلته موجوده انسانان، حیوانات او بوټي له منځه وړي او دغه وسلې په دوړو او خاورو بدلېږي. دا ډاکټر زیاتوي چې دغه دوړې بیا وروسته د بادونو او اوبو له لارې تتېږي او خلک یې تنفس کوي. د زیاتو دوړو او لوګیو موجودیت د تیزابي سوځېدونکو موادو چې د پوزې، ستوني او تنفسي سیستم د پورتنیو برخو د سوځېدنې لامل هم ګڼل شوی دی. د القاعده شبکې د جلال آباد په درونټه سیمه کې اسامه بن لادن د یو مصري ساینسپوه ابو خباب په نوم په دغه ځای کې د وسلو جوړولو امکانات درلودل. دغه وسلې دوی پرته له دې نه چې یو سم او منظم سیستم ولري جوړولې. دغه لابراتوار د سعودي اماراتو څخه جلال آباد ته د ناټو د استخباراتو د راپورونو په اساس راوړل شوي وو. همدارنګه نور ډېر مغلق ساینسي لابراتواري تجهیزات د اوکراین څخه اخیستل شوي او په افغانستان ته راوړل شوي وو. د سکاټلند د سنت اندرویس د یو استاد چې میګناس رنستروپ نومیږي په وینا چې دا د استخباراتو د پامه څنګه بچ شوی و. اسامه بن لادن او ایمان الظواهري په افغانستان کې د کیمیاوي، بیولوژیکي او هستوي وسلو لکه یورانیم، ډسپریشن، بمونو او استعمال
ته لاسرسی درلوده. همدارنګه د افغانستان په ګڼه ګوڼه سیمو کې د فلزاتو موجودیت او د هوا ککړتیا د نړیوال روغتیایي 2 څخه تر 6 مرتبو سازمان په اساس پورته ده. پوښتنه دا ده چې د افغانستان چاپیریال ساتنې اداره د روغتیا وزارت او نور چارواکي په دې اړه د 2002 کال نه را په دې خاصه کار کړی دی. په افغانستان کې د ټول مملکت په سطحه یو پیتالوژي مرکز وجود نه لري. د تعلیم او تربیه نصاب کې د چاپیریال ساتنې په باب څه معلومات زده کوونکو ته ورکول کیږي؟ نوټ: طبیعي یورانیم یو زهري فلز دی چې د 2 ډولو یورانیمو مخلوط دی، U215 او U228. یو یورانیم رادیو اکټیو ډوله یورانیم U215 دی چې ورته بډایه یورانیم هم ویل کیږي. د رادیو اکټیو یورانیم څخه پاتې شوني یورانیم ته ډپلیټډ یورانیم دی U228 وایي چې دغه وروستی ډول د خلیج او بالکان په جګړو کې استعمال شوی دی. په درنښت